ای مؤمنانو، ستاسې لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ، او نه دا روا ده چې هغوی وربړوئ او د هغه مهر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسې هغو ته ورکړی و. هو که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي، نو بیا تاسې ارومرو د هغو د تنګولو حق لرئ. له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ. که ستاسې هغوی نه خوښیږي، نو کیدای شي چې تاسې به یو شی نه خوښیږي، خو الله به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ایښې وي. او که تاسې د یوې ښځې پر ځای د بلې ښځې راوستلو اراده وکړئ، نو که تاسې هغې ته په پنډونو مال هم ورکړی وي، له هغه نه بیرته هیڅ شی مه اخلئ. آیا تاسې په تور ټپلو او څرګند ظلم کولو هغه بیرته اخلئ؟ او تاسې به هغه په څه شان اخلئ؟ په داسې حال کې چې تاسې یو د بل سره په مینه اوسېدلي او هغوی له تاسې څخه پخه وعده اخیستې ده. او له کومو ښځو سره چې ستاسې پلرونو نکاح کړي وي، له هغو سره هیڅکله نکاح مه کوئ. خو څه چې مخکې شوي دي هغه شوي دي. په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی، ناوړه دی او بد چلند دی.